د دماکې نه یو شپه وړاندې ما یو خوب لیدلی خو یو خبره درته کوم بعضې خبره موږ بیانولی نه شو دا داسې دور دی زمونږ داسې بعضې ملګري بار ملکونو کې ناست دي هغوی ملګري نه خدای دې زمونږ ملګري سره ګرځوي نه زموږ ملګري نه دي خو موږ داسې یو تبلیغ والانو د خوله نرمه خوځو هغوی موږ ته مسلمانان نه وایي خو زه به هر حال هغوی ته بیا نورې خبرې ویل خو زه به یم چې والله بالله ثمت الله چې شیخ رحیم الله حقانی والله بالله د خدای په ذات مې د قسمي چې د نن دور شاه انور شاه کشمیری ثانی دی رحمه الله بس دا مبارک شاه تاسې نن د هغې چا سره مشکات شریف ختم کو زه به درته ووایم زه د ټولو علماو د مدرسینو ممنون مشکور یم لیکن په کم انداز چې د حضرت شیخ تر دوره حدیث دی وړه دوره ده انشاء الله نه به مثال مخکې وي او نه به وروستو پیدا شي نو درخواست مې دا دی چې د حضرت شیخ صبر به ځان سره وړئ صبر یې دومره انداز کې و کپړې په غوښو رنګ د طالبانو غوښې پې پرتې وې ټوپۍ په سر وه او دا حلیم الطبیعت انسان را روانو ما ورته غاړه ورکړه مالې حضرت ما یې والد صاحب سره دلته موجود دی مالې انشاءالله شلو منډو کې شیخ صاحب راولم دی ډېر بېچین شو بار چې را ووتم شیخ صاحب مجاهد په دې مرګرو کې داسې را روانو بلکل تا به ویل چې د ده مخې اړو څه شوي نه دي ما د لاسه ونیو مالې شیخ صاحب ډارک راځه چې بره راغې دا ډکه خوله د خندانه والله د احد د شهیدانو د وارثو هغه یاد یې ما ته راتازه کو هغه تاریخ یې ما ته راتازه کو ما له یو بهادري راکړه ما ته یو بهادري راکړه نو انشاء الله د مسلک حنفیت نه به دفاع کوو که نه به کوو لاسونه بره کوي دا فضلاو ته درخواست دی یاد ساتئ هسې نه چې 2 کاله بعد خرڅ نه شئ څوک به وي جومات درته جوړوم څوک به وي مدرسه درته جوړوم دا مدرسې موږ په شګو باندې موږ په ونو لاندې موږ د سیند په غاړه باندې موږ انشاء الله که د سمندر په سر باندې کشتۍ کې سفر کوو هم انشاء الله موږ درس کولی شو موږ په چا باندې د مذهب سودا نه کوو نه به کوو انشاء الله نه به کوو انشاء الله لاسونه بره کوئ موږ الحمدلله حنفیان یو موږ الحمدلله کلک دیوبندیان یو موږ به د خپلو اکابرو ترجماني کوو انشاء الله موږ به د خپلو اکابرو ترجماني کوو انشاء الله او ای عوامو حضرت شیخ به لاوارثه نه پرېږدو زه خو وایم چې د حضرت شیخ دپاره لویه جامعه پکار ده ابه انشاء الله وخت فیصله کوي دوی چې څنګه غواړي خو انشاء الله قرباني به ورکوو که نه به ورکوو به انشاء الله د حضرت شیخ ترجماني به کوو انشاء الله او ګورئ د ده خبره بې دلیله نه ګورئ دا یو خبره واورئ دا ځکه دا حضرات پې نه راځي هغوی له پته لګي چې دا خبره خو داسې کوي چې الله دې رحم وکړي یو یار خبره کړې وه بیا په خپله خبره کې لاجوابه کړو هغې د خپلې خبرې نه بیا د شاته کېدو چلم نه ورتلو نو داسې مولیان به م نه جوړېږئ داسې بې دلیله مولا مه جوړېږه چې منبر ته لارې خبره کوي بیا د خپلې خبرې دلیل نشي ورکولی د حضرت شیخ صحیح ترجماني به کوو انشاءالله